د ننګرهار ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ د تلې په دوهمه د کار او ټولنیزو چارو او یو شمېر نورو مسؤلینو په ملتیا تورخم ښارګوټي ته د سفر په ترڅ کې د TDH ادارې په مالي مرسته 200 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وویشله. د ولایت مرستیالي حبیبي کاکړ وویل چې د تورخم ښارګوټي او ګوډکو سیمو 200 بېوزله کورنیو سره د TDH مرستندوی ادارې له لوري د خوراکي توکو مرسته وشوه چې هرې کورنۍ ته د 4060 افغانیو په اندازه توکي ورکړل شول. نوموړي زیاته کړه چې دا مرسته هغو کورنیو سره وشوه چې په ماشومانو د بېوزلۍ له امله درانه کارونه کول او همداراز د کورونا وبا پر مهال بې روزګاره پاتې شوي وو. د کاکړ په وینا چې د ماشومانو کورنیو سره خبرې کړي ترڅو په خپلو اولادونو درانه کارونو پر ځای زده کړې ترسره کړي. دغه د دې منطقې چې د تورخم او ګوډکو منطقه ده دلته فقرا لیست شوي دي او دغه لیست شوي اشخاص او افراد چې دي د دوی ماشومان همیشه په شاخه‌کارۍ باندې مصروف دي. کورونایي حالت هم تیر شوی د دوی د تشویق په خاطر باندې دغه مرسته ده چې دوی د شاخه‌کارۍ نه خپل اولادونه مکتب ته مدرسې ته او مسجد ته کې دا یو تشویقي جنبه ده. 220 کورنیو ته ارتزاقي مواد دي، هرې کورنۍ ته 15 قلمه مواد دي او قیمت هماغه سابق غوندې 4060 افغانۍ په ارزښت باندې شوي او نن دوی ته دغه مرستې ورکړل شوه. د TDH ادارې مسؤل حسن خان معروف ویل چې د اداره په تورخم ښارګوټي کې د 12 کلونو راهیسې د ماشومانو درنو کارونو څخه د مخنیوي په موخه کار کوي او تر ډیره دوی لاسنیوي کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په نننۍ ورکړل شوې مرسته کې 50 کیلو وړه، 20 کیلو وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره او 15 لیتره غوړي ورکړل شول. د هغو کورنیو د تیرو 2 میاشتو په دوران کې هغوی د یو اسسمنټ یا د یو سروې په نتیجه کې انتخاب شوي وي چې نن 200 مستحقو ماشومانو کورنیو ته په تورخم کې توزیع لرله چې په دغه 200 بستو کې چې په هره بسته کې 50 کیلو وړه، 20 کیلو وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره او 15 لیتره غوړي یا تیل موجود وو. د دې ترڅنګ د دغو کورنیو نه دا تعهد هم اخیستل شوی و ترڅو دې نه بعد دوی په خپلو ماشومانو باندې شاخه‌کاري ونه کړي، درنو کارونو ته ونه هڅوي. مرسته اخیستونکو فریدالله او معلوم خان وویل چې تر دې وړاندې د بېوزلۍ له امله په خپلو اولادونو درانه کارونه کول، خو اوس چې دوی سره مرسته کیږي په اولادونو به زده کړې وکړي. موږ سره دوه مرسته کړې او ډېر ښه موږ سره دوه مرسته کړې. دغه موږ سره بیا مرسته کاندي او بیا موږ تر خوشحاله یو، اوس هم تر خوشحاله یو، بیا هم تر خوشحاله یو. تورخم کې ډېر لاسګاړی چې دوی په خپله غریبي کړه او په دغه شی نه وکړه او دغه کاروبار هم کړه. تعلیم چې شي باید په داسې خوارۍ شي، په غریبۍ شي، لکه باید موږ وچه ډوډۍ وخورو خو په بچیانو تعلیم وکړو. موږ د موسسو والانو دا غوښتنه کړو چې دغه زموږ ملک چې دا د پدر نه خوار دی، یو نن خوار نه وچ ملک دی. موږ دا غوښتنه کړو چې موږ سره په تعلیم وخت کې هر وخت مرسته وکړو.